د دې فلم په شروع کې موږ پیل کوو په یو لوی ښامار باندې چې هغه ښامار هر ژوندی موجود سمدلاسه خوري چې دا څه رقم ښامار دی نو دلته به یې وګورئ. په دا فلم کې یو لوی ښامار دی او دې سره نور کوچني ماران هم موجود لري چې دا کوم ځنګل چې دی دا ټول له همدغه مارانو څخه جوړ دی او هر څوک چې دا ځنګل ته راشي نو دا ښامار یې حتما خوري. نو خیر دلته یو څو کسان راشي په چکر او دوی له دې ښامار او له دې ځای څخه نه دي خبر. نو دوی چې کله دلته راورسېږي نو دوی ته اول ځل بې شمېره کوچني ماران د دوی په کښتۍ کې راپیدا شي او دوی باندې حمله وکړي، خو دوی بیا هم کوشش کوي او ځان ترې بچوي. ان تر دې پورې هم کوچني ماران پکې شته چې د دوی غوږو ته هم ننوځي، خو تر اوسه لوی ښامار پاتې دی. نو دوی بیا حرکت پیل او کوشش کوي چې له دې ځای څخه لرې چیرې لاړ شي. نو په دې وخت کې لوی ښامار راورسېږي او ان تر دې چې دوی یو نفر ژوندی تیر کړي او بیا راځي تر څو دا نور وخوري، خو نشي کولی چې کوم یو وخوري او دا ښامار او بیرته اوبو ته لاړ شي او دا کسان د کښتۍ پرېږدي او پیاده تګ شروع کړي. دوی کوشش کوي چې لرې ځای ته لاړ شي. نو دوی چې کله ځي په لاره کې بیا یو کوچنی سیند مخې ته ورته راشي او دوی بله لاره نه لري چې لاړ شي، مجبور دي چې په سیند باندې تیر شي. نو بیا په همدې سیند کې هغه ښامار بیا ورته راپیدا شي او له دوی څخه یو نفر بل هم وخوري. خو خیر دوی له سیند څخه ووځي ځنګل ته او په ځنګل کې خو د ښامارانو اصلي کور دی. نو دوی چې کله ځنګل ته راشي نو په ځنګل کې یو نه بلکې 3-4 دانې ښاماران په دوی باندې راشي او دوی هم د خپل ځان د بچ کېدو په خاطر یوې خوا او بلې خوا ته منډې وهي. نو په دوی کې یو بل هم وخوري او یو بل هم او دا پاتې کسان د ښامار لپاره یو د اوسپنو کیبل په اونو باندې راتاو کړي او ښامار چې کله دوی پسې راشي او کوشش کوي چې دوی وخوري نو دا دام ته یې پام نه وي او سر ترې پرې شي او ښامار مړ شي. نو دا ویډیو وه زموږ تر همدې پورې. که چیرې ویډیو مو خوښ سوي وي ویډیو سره لایک کړئ او چینل ته سبسکرایب کړئ.